فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک حالات میں شروع کریو درتا. 13 جمعہ میں ویلو چھے دا نبی علیہ السلام لنبے وعدہ دا حضرت خدیجی رضی اللہ تعالی عنہ سر شوے دے او دا وقت دا نبی علیہ السلام مبارک عمر 25 کالو او دا بی بی خدیجی رضی اللہ تعالی عنہ عمر 40 کالو او دا حضرت خدیجی رضی اللہ تعالی عنہ پا خواہش باندے دا نکاح شوے و وعدہ شوے او دا اللہ پا دے کے دیر حکمتو ندی دیر رازو ندی پا دے کے. اب انشاءاللہ چتا موقع پیخشی نو زبا یو بیان تاسو تا پا دیو کم چی دا نبی علیہ السلام دا زیاد ودون ولی شوی دی او لنبی وعدہ دا حضرت خدیجی رضی اللہ تعالی عنہ سر ولی شوی دی. دا زان لموضوع دے انشاءاللہ مقراشی بیا بدرتا ہوئے. دا میں دا طویلو چی ٹول دا نبی علیہ السلام اولاد دا حضرت خدیجی رضی اللہ تعالی عنہ نا دے سوا دا یو بچینا چی دا غنم ابراہیمو دا پا مدینہ منورہ کے پیدا شوے دے دا ماری قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہ نا. باہر کیف عمر دا نبی علیہ السلام مبارک چکلا سلویختو کالو تا تقریبا نزدے شو نو پروردگار ورته نبوت ورکا لوی منصب د پیغمبر ہے. بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائے بخاری شریف کے حدیث تے کہ دا نبوت نمخ کے نبی علیہ السلام بخوبون لیدل. اول ما بدأ به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الرؤیا الصالحة فی النوم. خشتا خشتا خوبونا با نبی علیہ السلام لیدل. دا پیغمبری دا دا اللہ دا طرف نیو نعمت تے دا کسبی شینا دے و پا کسب نملاوے گی. قرآن شریف کے اللہ فرمائی اللہ یعلم حیث یجعل رسالته. دا مکی خلق و ابو جہل اغب ویرا مشر دا مکی زیما او دا پیغمبری دی یتیم تا ملاو شوا او دی غریب تا ملاو شوا او دے کشر تا ملاو شو من کے دے کشر دے. عتبہ بوی سردار دا مکی زیم شیبہ بوی سردار دا مکی زیم مالون منگ سر دی دولتون منگ سر دی او اغا زمانہ کی چکم دا تجارت اسباب واٹول بندے او دا تجارتون عرص منگ سر دی دا قوم او دا کلی مشری منگ سر دا پیغمبری دا تا ملاو شو. اللہ فرمائی اللہ اعلم حیث یجعل رسالته. اللہ وی کم دے کہ چی دا پیغمبری دم نو دا زی ما تا معلومی چی دا مناسب دا پیغمبر دیو کنه دے. لکه یو زمکه دا او یو زمیدار پاکی فصل کری نو دا زمیدار ارض غنم نلولی. بعد زمکه داسی چی اغیی که غنم انستل نو دا غنم اخوریا تخم ختم کی وی خوری. بعد زمکه داسی چی اغا با غنم زرغون کی خوبیام قابل دا دینی چی دی غنم لترقی ورکی طاقت پا دی زمکه کی نی دا زرغون تیا برابر نی شار ازمکی او چی کم ازمکه دا دی قابلی چی دا غنم زرغونی او دا بوٹی غٹی او دا بار کئی او دانا مضبوط خیجی نو زمیدار بیا دا تخم پا اغزمکه کی کری. یو زمیدار پا دی پوی دا چی دا ازمکه قابل دا کاشتا و دا ندا دا قابل دا زرغونتیا دا و دا ندا او دا د فصل د کرلو زمکه دا و دا ندا نو رب العالمین با پا دی نپویگی کہ دا انسان دا نبوت قابل دے او دا ندے. دے دا نبوت بار اوڑی شے او دے دا نبوت بار نشی اوڑے او دا نبوت دا لوی طاقت دے لرلی شے او دے نشی لرلے
او بیا د پیغمبره چې کوم مقاصد دی هغه مقاصد دی پوره کولی شي او دی نشي پوره کولی. نو الله وی الله اعلم حيث يجعل رسالته، وی چې کوم ځای د پیغمبري مقرروم دا ځای ما ته معلومه، هر چاله د پیغمبري خو نه ورکوم، دا خدادات د الله د طرف نه یو نعمت ته، او هغه ځای کې د پیغمبره دا بوټي نه لای چې کوم ځای ورته معلومي رب العالمین ته چې دی دا بار وړي شي. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم لا الله نبوت ورکاو. نو نبوت یو خدادات شی دی د الله د طرف نه دی، او دا خوب هم د الله د طرف نه. که یو سړی وای چې زه د خوب خشته وینم، دی په خپل سوچ خوب نشي لیدلی، دی چې ودشي نو د الله د طرف نه د دې زړه ته القا کېږي او دی خشته خوبونه یې او یا شیطان یې دې زړه ته ناستي نو هغه ورته څه وسوسې اچوي. خو دا خوب که شیطاني دی او که رحماني دی، دا خوب درې قسمونه دي، یو ته رحماني وي، بل ته شیطاني او بل ته حدیث النفس وي. دا درې واړه د انسان په اختیار کې نه دي، دا د الله د طرف نه دي یا د شیطان د طرف نه دي، خو د الله د خپل وس پکې نشته. یو سړی په خپل وس خوب لیدی شي نه چې زه د ښه خوب وینم او یا د خراب خوب نینم، دا د وس نه دی. نو دا خوب خشته خوب د الله د طرف نه دی او نبوت هم د الله د طرف نه دی، هغه ما به الاشتراک شی دی. نو نبی علیہ السلام مبارک مخکې خشته ښکلي خوبونه لیدل. بخاری شریف کې راځي مضبوط حدیث دی د نبی علیہ السلام. بی بی عائشہ صدیقہ فرمای اول ما بدأ به رسول الله صلی الله علیه وسلم الرؤیا الصالحة فی النوم، خوبونه به خشته ښکلي لیدل. او بیا فرمای دا خوب به څنګه و، دا به داسې چې کم خوب به ولید نو جاءت مثل فلق الصبح. بخاری شریف کې حدیث دی. نو فلق الصبح د سبا سره تشبیه په دو سیزونو کې ورکي، لکه څنګه چې سبا روښانه او واضحه، دغه رنګ د خوب تعبیر به نبی علیہ السلام ته واضح او روښانه، د خوب په تعبیر به پوهیده. او یا مثل فلق الصبح زموږ علما لیکي وی لکه سبا چې روخیږي نو د شپې هغه تیاره ختم شي، د سړي په دې زړه کې یو انشراح پیدا شي، یو کولواله پیدا شي، یو انبساط پیدا شي، فراخی پیدا شي، زړه خوشاله شي. دغه رنګ دي خوبونو باندې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم زړه مبارک به خوشاله شو، زړه کې به انبساط پیدا شو، خوشحالي به پیدا شو. دا د پیغمبرانو مخکې خدای پاک خی، لکه حضرت یوسف علیه السلام خوب لیدل. قرآن شریف کې الله فرمایي خپل پلار ته خوب بیان کړ چې البابا انی رأیت 11 کوكبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین، یو لستوري میولیدل او نور او سپومې میولیدل چې ما ته تعبیری او ما ته سر ټیټه دي. نو پلار خو پیغمبر هغه پوه شو چې دا یو لستورو نستا یو لسرونه مراد دي او د نور او سپومې نه زه مراد مو مور دې مراد ده. نو کدارونه دې خبر شي چې خمنګ به د یوسف تابع کیږو، د تبه سر ټیټه کیږو، نو دا درته سازش جوړ نه کی. نو یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین. شیطان ګور ډېر لوی دشمن دی، دارونه به درته ولمسي او سکیم سازش درته جوړ نه کی. نو چې کله بیا یعقوب علیه السلام سره د خپلو بچو مصر ته د یوسف علیہ السلام په دعوت او ملاقات لا، نو قرآن شریف کې الله فرمایي خروا له سجدا، دا ټول ورته سر ټیټه شو. نو فوراً ورته یوسف علیہ السلام وی خپل پلار ته یا ابت هذا تأویل رؤیای من قبل، بابا چې ما کم خوب مخکې لیدو دغه تعبیر شو. نو دې لیدل دغسې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته خدای پاک خشته خشته ښکلي خوبونه ښودل. دا پیغمبر سره خدای مدد کوي. قرآن شریف کې الله تعالی د ابراهیم علیہ السلام په حق کې فرمایي ولقد آتینا ابراهیم رشده من قبل وكنا به عالمین، چې ابراهیم علیہ السلام لمخ کې ما هدایت ورکړي لا رکوټیو من قبل، دا ماشوموالی نه پکې د هدایت آثار پراتو، او كنا به عالمین، مونږ ته پته وه چې دکې صلاحیت د نبوت او د پیغمبر شته. بهر کې زمارونو نو دا خشته ښکلي خوبونه نبی علیہ السلام لیدل. نو بی بی عائشہ فرمایي ثم حبب الیه الخلا، ځان لواله وته محبوب شو، لکه دا پرې وته چې د خلکو نه ځان لشم. ولی ځکه قوم د کفر او شرک عبادتونو کې مبتلا دي، کافران دي او مشرکان دي او بوتانو ته سجدې لګي او د بوتانو په نومونو نظرونه او نیازونه کوي او نظرانی ور کوي او د بوتانو په نوم باندې دا منښتې کوي
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یو ځل یو صحابی تپوس کئی. حضرت انس فرمائی دے خادم و دا نبی علیہ السلام وی ما یو ځل د حضور پاک نه تپوس کړو چې دا الله رسول تا چتا د نبوت نه مخکې چتا بت طرف ته رجحان او میلان پیدا شوی دی؟ وینا وی زما د ماشوموالی نه د بوتانو نه نفرتو او چرته د بت نظرانه صدقه دی خوړلې ده؟ وینا وی یو مجلس کې د ناستو او په مکه مکرمه کې یو بل کسو د هغه نوم زید ابن عمرو ابن نوفل. دا زید ابن عمرو ابن نوفل دا حضرت عمر فاروق د ترزوی او مشهور صحابی دی حضرت سعید ابن زید چې عشره مبشره کې دا هغه پلارو. دیم د بوتانو د عبادت نه توبه تائب شوی. یو مجلس کې ناستو او غوښه پرته وه، ډوډۍ پرته وه او دا غوښه د بوتانو په نوم باندې لاله شوې وه. دغې غوندې اوبه مالې وکړه د بوتانو په نوم دا غوښه دا ذبحه شوې وه. نو چې څنګه کېښودې شوه نو نبی علیه السلام دعوت دی نو خوره. وی مې چې زه خو نه خورم، دا د بوت په نوم لاله شوې ده. وی هغه زید ابن عمرو ابن نوفل هم وی چې زم د بوت په نوم غوښه نه خورم، د بوت په نوم چې کم څاروي ذبحه شوې دي دا نه خورم. نو زید پکې مشر و. نبی علیه السلام وی زه په عمر کې کشر و. نو هغه زید وی ډېر خشته دلیل وی اوس په مپله کې هغه خبره پرته. هغه زید د مکې خلکو ته وی خلکه وی دا څاروي الله پیدا کړی، دله په دې وجود کې د ګرځېدو طاقت الله پیدا کړی دی او د چې کومه ګیا خوړلې ده دا مولا الله پیدا کړی ده. نو دا د بوتانو په نوم ولې لاله وی؟ پکار چې د خدای په نوم دا لاله کې. نو حضور پاک وی په خپله زندګۍ کې ما د بوت په نوم ذبیحه او حلال شی نه دی خوړلی، د هغې نه الله ساتلی. او حضرت زید ابن حارثه کوم چې د نبی علیہ السلام غلام دی وی یو ځل طواف کو د بیت الله، د بیت الله نه ګیر چاپېره بوتان پراتو. نو وی زمونږ به دا عادت و چې مونږ به هغه بوتانو له ګوتې وړلې، لکه اوس چې سړی طواف کوي او حجر اسود نه لاس یوسي. دا یو احترام دی. دغه رنګې به دوی د هغه خپلو بوتانو احترام کو. نو ما مونږ به چې تلو نو بوتانو له هم ګوتې وړئ. نو ما یو بوت اصاف د هغه نوم و، وی هغه بوت له مې ګوتې یوړئ. نو نبي علیه السلام منې کړم چې مه وړه ګوتې ورونه وړئ. نو چې دوباره بیا پرې رالم نو ما دوباره قصدن ګوتې ور وړئ چې نبي علیه السلام به څه وایي. نو چې دوباره مې ګوتې یوړئ نو وی زه په سختۍ منع کړم. تا ته معنه وي چې دې له ګوتې مه وړه. دا څه څیزونه دي؟ د کاڼي نه په خپله تراشی او جوړوی او بیا تعظیم او احترام کوي. دا جاهلیت په دنیا کې چې قمقل قوم دی مشرکان دي چې څوک شرک کوي د ده نه قمقل شی بل نشته دی. لوی رب چې دا ټول کائنات یې رونو پیدا کړي او د دې ټولو کائناتو د چلن انتظام یې کړی دی، هغه خدای سره شریک ګڼل او د خپلو لاس مورتې جوړول او هغې له سترګې او غاښونه او هغې له شکلونه جوړول او هغه مالک د خیر او د شر ګڼل. دا ډېر لوی قمقلتوب. شکر الحمدلله مونږ په دې خوشحاله یو چې خدای زمونږ په زړه کې صحیح ښکلی توحید او د ایمان عقیده اچولې ده او خدای دې په دې عقیده ژوند او مرګ نصیب وګرځولی. نو نبی علیہ السلام د دې څیزونو نه به ځان ساته مکمل. نو چې کله دا خوبونه لیدل شروع شو نو نبی علیہ السلام ته حبب الیه الخلاء، ځان لشو، دا ورته خوښه شوه چې د دې ځان لشم. نو حدیث کې راځي په بخاري شریف کې چې ځان لشو نو کم خوا به ته غار حرا ته به ته غار حرا ته به لا. بخاري شریف کې په دې ړومبو صفو کې دا حدیث ته نبی علیہ السلام مذکور دی. غار حرا ته به لاړ. غار حرا یو غر دی په مکه مکرمه کې، هغې ته جبل نور وایي. دا هغه غر په سر کې یو غار دی. فکان یخلو بغار حرا، هلته به ځان له به کېناسته. نو څه به یې کول؟ فیتحنس فیه، هغې کې به د الله عبادت کو. اوس ذهن کې دا سوال راځي چې دا غار حرا ولې د عبادت لپاره منتخب کو؟ یو سوال. دویم سوال دا راځي چې د نبوت نه مخکې نبي علیه السلام کم عبادت کو؟ څه کول؟ نبوت خو لا میلاو شوی نه دی. د لومبي سوال جواب علماو ګڼ لیکلی دي چې کوم آسان دی هغه درته وایم. وی غار حرا یو خو ځان لدی او عبادت خوان اله کوي چې سړی د مخلوق نه یو پوټی لږ ځان لي او رب العالمین ته متوجه شي، نو هله عبادت خوان کوي. د دې وجې نه
د شپې د عبادت فضیلت ډیر راغلی دی. تهجد ولی ځکه دی د مخلوق نه ځان لی خلقو دی ریا پکې نه، شر شور پکې نه، نو سړی الله ته پورا متوجه وي. د خلکو مخکې چې عبادت کې څوک به ټوخي کوي، څوک به شر کوي، څوک به چغې وایي، نو ستا توجه به د الله نه هغه بندګانو طرف ته پیدا شي. چې سړی ځان له عبادت کی توجه صرف رب العالمین ته الله ته خشوع خضوع مزیدار، نو یو خو غار حرا ځان لدی، نو ته به وایې چې ځان لزی نه خو نورم ډېر وکنه دی ولې غوره که. نو بعض علما وی د نبی علیہ السلام نکاح عبدالمطلب دغه ځای کې عبادت کړی، نو ځکه یې دا ځای خوښ یو جواب دام دی ټیک ده. بعض علما وی دا داسې ځان لځی چې د خلکو د رسېدو نه محفوظ و. واقعي غار حرا په هغه غر کې اوچت دی، تقریبا 100 کیلومیټر یا د هغې نه کم و زیات مزل دی ورته د غر د ویښ نه چې بره خیجي، نو څوک رسېدل رسایي ورته ګرانه ده، نو سړی پکې ځان له مطمئن عبادت کوي. لیکن رونو مزیدار خشته جواب یې دا دی که تاسو لاړئ خدای مبوزه او غار حرا ته ورسېدی او د هغې محل وقوع ته مو کتل، نو پخپله به محسوس کړئ چې دا ځای ډېر مزیدار. ولی ځکه هغه ځای داسې دی لکه ته به دا جوړ د عبادت دپاره دی. ځان له یو خشته مزیدار رکوټې غار چې نه پکې سړی ودرېدی شي، نه پکې سړی سملاستېدی شي، ډډه به پکې وی او مخې بالکل بیت الله شریف ته مخامخ دی، بالکل مخامخ. سړی چې هلته کې په غار حرا کې کینې ودرېږي او یا کینې په هغه غار کې، نو مخامخ بیت الله. اوس خو بیت الله ځکه نه ښکاري چې ګیر چاپېره ته برنډې دي، خو د بیت الله برنډې اوس هم د هغه ځای نه ښکاري. نو سړی په خپله محسوسوي چې که دا برنډې نه وي نو عین بیت الله په نظر راته. نو داسې ځای دی چې ځان لم دی، د خلقو د رسۍ نم بچ دی، اوچتم دی، محفوظم دی، او یو داسې غار دی چې ته به یې عبادت دپاره مستقل جوړ دی او مخامخ ته بیت الله شریف ښکاري. نو دا ځای نبی علیہ السلام دې دپاره منتخب کو چې دلته به عبادت هم کوم، د باران نه محفوظ، د نور نه محفوظ، او سړی پکې سملاستېدی نه شي چې ناست دی چې پوره د الله عبادت پکې وکړي، او مخامخ بیت الله ښکاري. او د بیت الله کومه کونه مخامخ ورته ښکاري چې کومه کونه د بیت الله د حجر اسود والا کونه، بالکل د حجر اسود والا ګوټ ته مخامخ غار حرا په مکه مکرمه کې دا غار دی په جبل نور کې مخامخ، نو دې کې به عبادت کوو. بیا عبادت یې څه کړی دی؟ فیتحنس فیه، عبادت پې کوو. عبادت یې څه کوو؟ څوک وایي د ابراهیم علیه السلام د دین سبا د آثار پاتیو، نو الګیا دی په هغه طریقو باندې د ابراهیم علیه السلام د دین چې کوم آثار دي نو هغې آثارو مطابق عبادت کوي. بعضې علما دا وایي. څوک وایي نه، د نبی علیه السلام مبارک عبادت سو الهامی عبادتو. رونو دا خبره ذهن کې واچوي چې پیغمبر د نبوت نه مخکې ولی خامخا دی، ولایت خو شته، نبوت نشته، ولایت شته. ولی ته الهام کېږي د الله د طرف نه. ګوره خوبونه به لیدل تر دې حده پورې. بی عایشه صدیقه فرمایي، یو حدیث دی په مسلم شریف کې په صحیح سند دی، د مسلم شریف مضبوط سند سره دا حدیث منقول دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم بی عایشه ته فرمایي، وی عایشه وی هغه انی لاعرف الحجر، انی لاعرف الحجر الذي كان يسلم علي قبل النبوة. وی هغه کانه چې د نبوت نه مخکې به په ما سلام اچاو، وی هغه ما ته معلوم دی. انی لاعرفه الان، وی اوس هم ما ته معلوم دی هغه کاڼی. او یو روایت کې داسې دی چې زه به کله د دې کاڼي مخکې راتېرېدم نو دې کاڼي به ما ته په بلند اواز ووي السلام علیک یا رسول الله، اواز به یې راته په صحیح مسلم کې دا حدیث موجود دی او په مضبوط سند موجود دی چې الله رسول په دا دې سلامي. نو ګوره دې آثارو ته ګوره، د نبوت نه مخکې کاڼي پې سلام اچوي په نبي علیه السلام، کاهنان خبرونه ورکوي او خشته خشته خوبونه ویني نبي علیه السلام، مزیدار مزیدار. نو چې دا سیزونه الله القا کوي انسان ته خوبونه یعنی نو د عبادت الهام مو ته په زړه کې کوي چې په دې طریقه عبادت کوه، دا طریقه عبادت کوه، په دې طریقه عبادت کوه. نو په هغه طریقه نبی علیہ السلام په هغه کې عبادت کو. او یو روایت کې د یتحنسو په دې یتحنفو دی، فیتحنفو فیه. او دین حنیف هغه دین دی چې کوم د ابراهیم علیہ السلام دینو. یو حدیث پاک راځي الانبیاء كلهم اخوه بني العلات، وی انبیاء ټول علاتیرونه دي، ابوهم واحد و امهاتهم شتى، وی پلار یو دی او میندې جدا. علاتیرونه هغې ته وایي
چې پلار یو او میندې جدی دی تعالاتی رونوی په عربی کې. نو ابهم واحد، د ټولو پیغمبرانو پلار یو دی، امهاتهم شتا، میندې جدا دي. مقصد څه شروع؟ مقصد دا چې عقیده د ټولو پیغمبرانو یو ده، اصول یو دي. اصول آدم علیہ السلام نه د نبی علیہ السلام پورې چې څومره پیغمبرانو عقیده د ټولو مشترکه ده، فرق پکې نشته. اصول د عبادت یو دي، منځ هغې ټولو پیغمبرانو منځونه کړي دي، اصل دا شو. ټولو پیغمبرانو زکات ورکړی دی، عبادت بدني مالی، دا اصول دي. او فروعات چې دي، فروعي مسائل د هر پیغمبر بیا جدا دي. لکه د مونځ طریقه د نورو پیغمبرانو جدا وه او زمونږ د مونځ طریقه جدا ده. اوقات د نورو پیغمبرانو جدا او زمونږ جدا دي. نو یتحنفو د بل روایت کې دین حنیف دا د ابراهیم علیه السلام د دین نومو، لکه زمونږ د دین نوم چې څنګه اسلام دی، رضیت لکم الاسلام دینا. نو د ابراهیم علیه السلام د دین ممکن ده چې الله ورته الهام کو القام کوله، او بعض آثار د ابراهیم علیه السلام د دین پاتیو، د هغې مطابق هم لګیاو، او رب العالمین ورته په خوبونو کې یا په زړه کې القا کوله، ولایت ښودې، د هغې مطابق نبی علیه السلام عبادت کو. خف یتزود، ځان سره به یې توخه وړله، توخه به یې وړله. چې توخه وړي دا ولې وړي توخه خوري؟ بس توخه ځان سره وړي. دې درولو یو بله مسله معلومه شو. بعض خلک د رهبانیت والا عبادت کوي، لکه عیسایان او د هغوی پادریان او د هغوی هغه خاص خلک، نو هغوی ډوډۍ نه خوري، ودونه نه کوي. دا په اسلام کې شدیده ګناه ده. لا رهبانیت فی الاسلام، قرآن شریف د دې نه ګورې منع کړې ده. اوس نبی علیه السلام ځان لده. بعض خلک د دې نه یو خبره معلوموي، لکه اوس هم یو سړی بلاړ شي او په یو جونګړه کې او په یو غار کې به 40 ورځې چله وباسي او عبادت به کوي. نه، اوس چې چله وباسي په جومات کې به کښېنې، یا اوس که ته عبادت کې اعتکاف کې په جومات کې به کښېنې. شاله ځمکې ته، غرونو ته، ځنګل ته به نه دی. ولې؟ نبی علیہ السلام تلی دی، وی تمامنه کې نبی علیہ السلام چې کم وخت کې تلی دی، او دغه چلې نبی علیہ السلام استلی هغه وخت کې منځونه لا فرض نو په نبی علیہ السلام، او نه د جمع د منځ حکم راغلی. اوس پتا منځ فرض دی او د جمع منځ در باندې بنا بر یو قول واجب دی یا سنت مؤکد دی، او د جمع د منځ ثواب د ځان له د منځ په نسبت یو په 15 یا په 20 چنده زیات دی. نو چې ته ځان له اوس په غار کې کښېنې یا په جونګړه کې کښېنې او د جمع منځ در نه پاتې دی، نو ګټه دې وکړه که تاوان دې وکړه. نفلي عبادت کې هلته سنت مؤکد دې پرېښودل، بنا بر یو قول واجب عبادت دې پرېښود، د جمع د منځ لوی ثواب د نه پاتې شو. نو دا په شریعت کې هغه شریعتونو کې جایز وو، زمونږ په شریعت کې منع دی. هغوی به ودونه نه کول، او زمونږ په شریعت کې نبی علیہ السلام د واده حکم کړی دی چې باقاعده وادو کې تزوجو، حدیث کې راځي ودونه وکړي. او من رغب عن سنتي فلیس مني، النکاح من سنتي، زما د طریقو یو طریقه ده، چا چې د دې نه رغبت وکړو او رهبانیت طرف ته میلان وکړو، وایي دا زما طریقې والا نه دی. نو نبی علیہ السلام توخه وړله، دې نه بله معلومه شوه توخه به ځان سره وړې، ځان سره توخه باقاعده یې وړه. او حدیث کې راځي چې کله به موده تیره شورا به نغی، بیبي خدیجې ته به پته وه چې نبی علیہ السلام سره به اوس توخه خلاصوي، نو حضرت خدیجې رضی الله عنها به ورسره توخه وړله. توخه به یې سو ستوان به ستوان عموما، اوبه به یې بتکي کې به یې ځان سره اوبه یې وړی. قسم دی سړی حیران شي چې د خدیجې رضی الله عنها د حضور پاک سره څونه محبت الله ول انتخاب کړی دی، او څومره تکلیف یې برداشت کړی دی. د دې زمانې ښځې به داسې ونه کړي. سړی چې طاقتمن سړی وي نو غار حرا ته نشي ختې، ګران کار دی. په زرو دمو به خیږي، په سلو نه په زرو، هر 2 قدمه پس به کښېنې، ګران کار دی. نو ما وی خدایه مونږ نشو ختې، ځوانان یو تکړه یو، او بیبي خدیجې سره به د اوبو بتکې مو، او ستوان او خوراک به مو ورسره، او د دې ویښ نه هغې سره پورې نبي علیہ السلام پسې وړلي دي. داسې بیبي والا خدای پاک ورکړی وه. نو توخه به ورسره پرته وه، په هغې به خپل ګذر اوقات کو. نو چې 40 کاله ته عمر ورسېد، نو رب العالمین نبوت والا ورک. په 2م تاریخ نبوت ملو شو. نو علما پکې لږ اختلاف کوي، څوک وایي نبوت دا د ربیع الاول 5م تاریخ ملو شوی دی، ځکه پیدایش د نبی علیہ السلام د ربیع الاول 5م تاریخ،
ما د طویلو چې اختلاف شته، څوک نه هم یادی څوک اتم، او 12 ربیع الاول اسې مشهور دی د ولادت تاریخ. دا هیئت دانانو رد کړی دی، ځکه د نبی علیہ السلام چې کوم د پیدایش ورځ ده دا په 12 نشي راتلی، هغه حساب کتاب یې لګولی دی. نو سن 8 ربیع الاول ولادت شو، او سن 8 ربیع الاول دا بیا نبوت ملو شو، نو 40 دن پوره شو. او بعض حضرات وینه پر رمضان 19 تاریخ نبوت ملو شوی دی، نو بیا تقریبا 40 کال او 6 میاشتې تقریبا ترې نه جوړیږي. بهر کیف نبی علیہ السلام دا واقع په خپل ذکر کوي، دا د حضور پاک د خلی مبارک وینا ده. وی زه ناستم په غار حرا کې، او دې کې یو څو کسان راغلل، زیرا پاسولم د خپل ځای نه. لومبې خو یې زما شق صدر وکړه، هغه کومه سینه مبارکه چې شلی ما درته مخکې بیان کې ویلم چې 4 ځله د نبی علیہ السلام شق صدر شوی دی، سینه مبارکه او تسیریله شوی ده. یو چې کوم وخت بی بی حلیمه کراو، دویم د نبی علیہ السلام عمر 10 کالو، او دریم چې کوم وخت نبوت ورته ملاویږي، او 4م چې کله نبی علیہ السلام د معراج په سفر ته، دا 4 کرته دا شق صدر شوی دی. نو نبی علیہ السلام په خپل ذکر کوي، بیهقی په دلائل النبوت کې دا واقع ذکر کړی ده، او جلال الدین سیوطی په خصائص کبرا کې دا واقع نقل کړی ده. دا د نبی علیہ السلام زبانی ده. وی 2 کسان رالل، رستو بیا حضور پاک فرمای یو حضرت جبریلو او یو حضرت میکائیلو، وسره نور فرشتیم دی. نوی زی پاسولم، نوی زما دا سینه دی دی که اشلولا بو بانده. وی سامان ټول د جنت نه راوړی دی، او به د زمزم استعمال کړی دي. دا ګورېرونو د عام عادت خلاف کار دی، ښا دا د عقل نه بار دی، او د عقل د عادت نه چې کوم شی بار هغې ته معجزه وای. لکه د کاڼي خبرې کول، څوک مني چې کاڼي به خبرې وکړي؟ کاڼي خبرې د نبی علیہ السلام سره دې ته معجزات وای. یو د عقل او د عادت نه خلاف کار چې د یو نیک صالح مسلمان نه صادر شي، نو هغې ته کرامت وای. او د عقل او د عادت نه خلاف کار د پیغمبر نه صادر شي، هغې ته معجزه وای. یو ټکي باندې اکسیډنټ وشي، یو سړی پکې بچ شي، چې ته تپوس لور شي، نو څه وایي؟ وی بس په معجزانه طور سے بچ گئے. الکه ته پیغمبر یې چې معجزانه طور پر بچ گیا، دا غلط خبرې ده. معجزانه طور صرف پیغمبر لراځي. دا وایي چې الله می مدد وکړه، یا غیبی طور خدای بچ کړم. مونږ خلک سوي یاره جی بس د خدای یو معجزه ونه، دا زر وای کنه وای الکه څنګه بچوي، یاره بس یو معجزه وا. نو ته پیغمبر، معجزه خو په اصطلاح کې د پیغمبر سره خاصه ده، نو دا د اصطلاح نه ځان ساته. دا بنوای چې معجزانه اخبار کې بم غټ سرخی بلګیدلی، معجزانه طور پر بچ گئے. معجزانه طاقت معجزه صرف د پیغمبر سره، ما سوا د پیغمبر هغه ته کرامت ویل شي، دا الله مدد وته ویل شي. معجزانه لفظ بنه استعماله، دا د شریعت په اصطلاح کې صرف د پیغمبر هغه کارونو ته وای چې د عادت او د عقل نه بار صادر شي. نو دام د عقل او د عادت نه بار خبره ده. سینه شلیږي وینه ته نه بیږي، او سینه بغیر ګندلو بیا پیوس کیږي، او زړه انځل کیږي. نو سامان ټول د اپریشن د جنت نه راغلی دی، نبی علیہ السلام وای. او اوبه د زمزم استعمال شوی دی. علما د دې نه معلومي چې د زمزم د اوبو نه برکتي اوبه په جنتونو کې نشته، د حوض کوثر نم دا غوره دی. ولی که نور اوبه د دې نه بهترې وي، نو د نبی علیہ السلام د زړه د مبارک د انځلو دپاره بیا هغه اوبه راوړی وي. چې سامان د جنت نه راوړي، نو ابه راوړی وي که نه، د زمزم په اوبو یې ووینځه، او د زړه سر داسې پوټې غوندې لوتړه وه، وی هغې ته لرې کړه، ویې غورځوله. او نبي علیہ السلام ته اورئ، وی دا د انسان په زړه کې د شیطان د ناستې جالۍ چې دا ته لرې کو، ختمه کو. او یو کاسه وه د سرو زرو چې هغه د ایمان او د علم نه ډکه وه، هغې زما په دې سینه کې ورواړوله. ایمان او علم په سترګو نه ښکاري، دلته وجود نشته، خو عالم بالا کې دا ټول اعراض د دې عالم هلته وجودونه لري. لکه زمونږ مونځ به تللی کېږي، روژه به تللی کېږي، او زمونږ حج او ذکرونه به تللی کېږي. نو ته به ټول خو په هغه څیز کې راځي چې کوم شی مادي وي، دا څنګه تللی کېږي. نو څه جوابونه علما نورم ورکوي، خو مضبوط جواب دا دی چې د دې عالم اعراض چې دي چې هغه نه محسوس کېږي او نه په لاس کې نیولې کېږي، نه تیلی کې اچولی شي، دې له به وجودونه وي په هغې عالم کې، هغه شکلونه به راوالي په تله کې به یې واچوي. نو ایمان او علم هم یو شکل لري، لکه حدیث کې پاک کې راځي، وي ماله پی وسکل
او چې کوم رانه زیاتی شو مې حضرت عمر له ورکړل. نو صحابه ته تپوس کې دا الله رسول تعبیر یې څه دی؟ وی دا علم دی. ګوره علم یې د پیو په شکل نبی علیہ السلام ولید. یا د قیامت پر ګډ براولی یحیی علیہ السلام له بچاړه ورکې به اعلان کی الله بوی دا مرګ دی لال ختم شو. نو مرګ د ګډ په شکل کې ولیدل شو. وی زما رګونه په ډک شو او یو مهر وسره زما په دې د پاسه ولاګاو او بیا په لاس راخ کسینه مې بند شو. وی یو غیبی تل رااله. دا حدیثم په خصائص کبرا کې جلال الدین سیوطی رحمت الله علیه په مختلفو سندونو راوړی دی. یو سند نه دی، ګڼ سندونه ولا راوړی دی. دا ثابت کړی غیبی تل رااله. نو یې یو چابلی کې ودرونم او بل چابلی کې بل سړی ودرو. نو بیا کسان غیبی راتل اغه زیاتول. اخوا لس شو دی خوازه شم نو بیا ز درون شم. اخوا شل شو دی خوازه شم بیا درون شم. اخوا ته لس بزیاتول. اخوا سل شو دی بل طرف ته شم ز پی درون شم. نو دا یو فرشته دی بل ته وی چې بس می تلا کدا ټول مخلوق د دنیا د سره په یو چابړي کې واچو دی بل طرف ته لو دی په پاغي درون شي او دی په وزندار شي. د نبی علیہ السلام مبارک د خپل د پیغمبرۍ د نبوت هغه مرتبه خودنه. خبره مې دې پورې کوله رونو چې جبريل علیہ السلام د دې کارونو نه فارغ شو. نو نبی علیہ السلام ته او فرمای او چې اقرا او لولا سولولا. نو بعض علماء یو حدیث نقل کړی دی چې د ریخمو په کپړه کې وته د آیتونه راوړي، دا 15 آیتونه، او د ریخمو دا کپړه ډېره مزینه کړې وه، په هغې کې ورته وي اقرا او لولا. نو جواب آسان شو، ما انا بقارئ. بخاری کې راځي ما چې زه خو لوستون کې نه، د خو امي ما خو نه سکول ویلی دی، نه مې کالج کې سبق ویلی دی، نه دارالعلوم او نه په مدرسه کې. خو دا روایت یو پوټی کمزوری دی. مضبوطه خبره دا ده چې جبريل علیہ السلام په یاد ورته لګیا دی. دا مضبوط حدیث دی چې اقرأ لولا، چې زه درته کم سویم دا ما سره لولا. نو نبی علیہ السلام وتی ما انا بقارئ. نو دلته اوس موږ طالبان سوال کوي چې نبی علیہ السلام خو عربي دی او په عربو کې فصیح ترین او بلیغ ترین شخصیت دی، نو دی ولی لوستل نشي کولی؟ لکه زه تا ته یم بچې ما سره لولا، یا رور شابه ما سره لولا، نو ته پښتون او زه راته پښتو ویم، نو پښتو لوستل څه ګران خو نی ته خو یې ویلی شي. نو نبی علیہ السلام عربي او فصیح بلیغ شخصیت دی او د ژبې نه هم خشته ښکلې مزیدار صفا ژبه لري. نو چې جبريل علیہ السلام وتوی چې ما سره لولا، نو نبی علیہ السلام ولې وی چې ما انا بقارئ نشم لوستلی؟ دا ولې وی؟ وی دا په نبی علیہ السلام هیبت راغی. بعضې وخت په انسان هیبت راشي، ولی دومره ځان له غار دی او غر دی او دومره فرشتې دي مو لیدلې او سینه مبارک هم اوشلیدله او وزنم پکې وشو او ناشنا خلقم او جبريل علیہ السلام هغه خپل قوت او طاقت هم شته او میکائیل علیہ السلام دی. نو په نبی علیہ السلام هیبت راغلی دی، دا هغه هیبت ته وجې نه لوستل نشي کولی. او کته وی چې دی خو دغه وخت نبوت ورکو، نو دا یره پې ولې رااله؟ په پیغمبر یره ولې راځي؟ نو یره د نبوت سره څه منافي شی نه دی، دا راځي. حضرت ابراهیم علیہ السلام متعلق قرآن شریف کې الله فرمایي چې کله هغه فرشتې رالی د لوط علیہ السلام دا قوم د عذاب دپاره، نو ابراهیم علیہ السلام ولا زر فورا قرآن شریف کې الله فرمایي فما لبثا ان جاء بعجل حنیذ، یو سخی ولا رویت کو. نو چې وی کتل چې هغوی خو خوراک نه خوري، هلکه دا څه غله ډاکوان چتني. نو ابراهیم علیہ السلام اوجس فی لکه یره راله. نو قرآن شریف کې الله وی فلما ذهب عن ابراهیم الروع، چې بیا فرشتو وته وی چې مونږ خو د الله فرشتي یو، تعالی د زوی زیری درکو او د لوط علیہ السلام قوم هلاکو. نو د ابراهیم علیہ السلام نه یره لاړه. نو یره خو په انسان راځي. پیغمبر د ډېر لوی شخصیت دی، د خدای نه لاندې د مخلوق نه پورته مرتبه لري، خو انسان خو دی که نه، یره پې خامخا راځي. غاښونه د نبی علیہ السلام مبارک شهیدان شو، یعنی زخمیان شو په احد کې، تبه پې راځي، ټوخی پې راځي، بیماری پې راځي. انسانیت او بشریت خو په پیغمبر کې شته ذاتی طور. نو یره پې راله
یا بل ځای کې راځي چې موسی علیه السلام کوم وخت کې امسا وغورځونه نو هغې نه مار جوړ شو، نو رستو شو ته نو الله ته لا تخف مه یریږه انه لا يخاف لدي المرسلون، زما په مخ کې پیغمبران ولې یریږي. نو دا طبعیه را په انسان راځي، دا د نبوت سره اس قسمه منافات نه لري، خامخا یره په نبی علیه السلام راله نو ما اقرأ نشي ویلې. نو حدیث کې راځي د بخاری چې جبریل علیه السلام ځان ته راته راغړوست، فغتنی ځان ته راته راغړستلم، زور یې راله راکړ. نو بیا وایي اقرأ لولا. اوس چې ته لوستی چی مخکې خو صرف د ملاقات یاره وه، اوس خو پکې زور راغی. جبریل علیه السلام ملک د فرشته ده، هغه ملکی قوت او طاقت د نبی علیه السلام په وجود کې وردن نه کوي. وی اقرأ، بیا وی ما انا بقارئ، اوس چې ته لوستی شم. نو دوباره بیا زور ورکا، بیا وی اقرأ، وی نشم لستل. نو درې باره بیا ولا زور ورکا، درې زورونه ولا ورکل. نو بیا وتی اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. خرونو دا زور یې ولې ورکاو؟ د زور سره جبریل علیه السلام کوشش کوي چې ما له خدای پاک کوم وصف را کړی دی او زما د سینې نه هغه نبی علیه السلام طرف ته منتقل شي. د دې اثرات ته یو څو مثالونه ښیم چې ستاسو ذهن نه شبهه ختمه شي. یو سړی راغی نبی علیه السلام ته مخامخ کېناست، چې کېناست دا سړی نبی علیه السلام ته چې زه مسلمانېږم. پیغمبر علیه السلام ورته فرمایي ډېره ښه ده، وی صاحب یو ګناه ده د هغې نه ګورې نشم صبرېدی، مسلمانېږم خو د یوې ګناه نشم صبرېدی، ما له به په دې اسلام کې د زینه اجازت راکې. صحابه یې اوه اوه اوف اوف دا څه کې د نبی علیه السلام په مخ کې دا خبرې کې؟ قسم د رسول الله مبارک خدای پاک عجیبه شخصیت پیدا کړی. د دې سیرت مقصد ګورې دا دی، صرف قصې نه دي. ټیک ته ځانم خبرول پکار دي د خپل پیغمبر د حالاتو نه، پکار دی چې موږ خبر شو، لیکن غټ مقصد د سیرت دا دی چې موږ د رسول الله مبارک په تعلیمات او عملو کو زده کو. هغه اسوه حسنه ده چې هغه سه اخلاق ځان کې پیدا کو. نو نبی علیہ السلام مسکی شو، را نږدې شو، قرب چې را نږدې کو نو بهترین انداز باندې اوس پوي وی تحبه لاختک، وی دا بدعملی بخور لخوخه کې چې ستا خور سره څوک بدعملی وکي. وی نه قربان فداک ابي و مور پلار مې درنه قربان، نه به زه خپل خور لخوخه کم، انا به بل څوک خپل خور لخوخه کې. وی تحبه لامک، مور له بدا ګناه خوخه کې. وی نه الله رسول قربان نه زه مور لخوخم، نه به بل څوک خوخه کې. وی لور له به خوخه کې، خذل له بخوخه کې، یو وتشماري. وی دا الله رسول قربان نه به زه خذل لور لخوخه کم، نه به بل څوک خوخه کې. بس سړی پېښ وکړه چې زه دا بدعملي کوم نو چا سره به کومه، یا به د بل چا خوري، یا به د چا لوري، یا به د چا موري، یا به د چا ښځی. نو چې خپل له نه خوښې نو بل له ولې خوښې؟ وی غلی شو. نبی علیہ السلام څه چل وکړو؟ په دې سینه باندې ورته لاس مبارک داسې راښکه او اللهم طهر قلبه، خدای زړه والا پاک کې دې سړي لا، واحسن فرجه او اندامم والا پاک کې. اصحابي وایي چې د نبی علیہ السلام لاس زما سینې ته ورسېده. په ترمذی شریف کې راځي چې د نبی علیہ السلام لاس زما سینې ته ورسېده. وی قسم د شهوت ختم و تختېده، او وی د دې نه پس داسې زمانه شهوت لار چې زما بخپل بیبي تم د ضرورت هغه ډیر کم ضرورت پیښېده، پردو خلکو ته خو مې د سر نه د ګناه توجه بالکل ختمه شوه. دا یوه شوه. دویم مثال دله در کوم. حضرت جریر ابن عبدالله بجلی نبی علیہ السلام لیږه چا یو کعبه جوړه کړې وه د بیت الله په مقابله کې په یمن کې. نو دی یو لیږه وی لاړ شه او لښکر دله در کوم دا کعبه د بیت الله مقابله کې روانه که. حضرت جریر ابن عبدالله ورته وایي وی صاحب زه په اس نشم ټینګېدی، وی چې په اس کېنم را پروزم. وی دلته راشه. نبی علیہ السلام ولا په شا لاس کېښود او دعا یې ورته وکړله، او وی د نبی علیہ السلام د لاس لګېدو سره زما په وجود کې داسې طاقت پیدا شو چې تر مرګه پورې مانه بهترین شاه سوار بل نشته او د اس نه بیا چېرته نیم پرېوتی دی. دا دوه شو. دریم مثال بدله درکم. حضرت ابو محذوره رضی الله عنه وایي وی نبی علیہ السلام چې کله مکه فتح کړه او طائف او حنین دا علاقې فتح شوې، نو پیغمبر علیہ السلام را روانو، نو زمونږ د کلي په خوا کې دمه واچوله. دې د مکې سره خوا کې یو بانډه کې اوسېده. وی د مانځه وخت شو، نو مؤذن لګیا دی بانګ وایي.
نو زیم یو څو ماشومان نور دي موږ د هغه بانګي پیخې کولې چې څنګه چغې وي هغسې چغې موالې پیخې به م کولې وی نبی علیہ السلام صحابو ته منډه کې دا ماشومان رونیسئ وی نور ته وتښتېدل او زه یې راټینګ کړم وی چې څنګه یې بوتلم او پیغمبر علیه السلام ته مخامخ کېنولم وی ما ته وی شابه دا بانګ وایه چې پیخې دې کولی هغسې ووایه نو دی وی دا الفاظ دي وی زما دغه وخته پورې د نبی علیه السلام او د بانګ نه ډېر لوی نفرت و ډېر نفرت مې وی ما ته وی شابه وایه وی شروع مې وکړه وی یریدم که مې نه کوله او مې نه وهي شروع مې وکړه خو نفرت مې نو پیغمبر علیه السلام د لاس راواغېسته او زما په سر یې کېښود او زما په دې مخ یې داسې راښکو او د دې مخ نه لاندې لاړ زما د سینې له دا لاس راورسو مبارک وی د حضور پاک د لاس یخوالی مې په داړه کې محسوس کو او وی د لاس لګېدو سره راته خدای بانګ خوښ که نو شهادتین په نبی علیه السلام دوه ځله وی زمونږ د طالبانو ته ترجیع وی په اذان کې یو ځل وی اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله دې په یو ځل وی دوباره په بیا وی وی څنګه حال دی وی سیب ایمان راته خایا هغه ابو محذوره خدای مسلمان که نو د مکې مکرمه مؤذن مقرر که وی د مکې مکرمه مؤذن مې ته مقرر دا بل شو د دې ډیر زیات مثالونه دي د دې تاثیرات وی د روحاني اثر او روحاني تاثیرات وی نو جبرئیل علیہ السلام نبی علیہ السلام ځان ته درې ځله راته راغله باسي دې دپاره چې هغه د ملکیت څه طاقت د نبی علیہ السلام دی ولی اوس به ملاقات جبرئیل سره بار بار کیږي نو چې بار بار کیږي نو هر وخت په داسې یره راځي نو قرآن شریف سره به څه کوي دا خو وحی ده نو هغه خپل طاقت او قوت یې وردن نه کو زمونږ بعضې علما دي هغې یو اوږد درې نسبتونه دلته ذکر کوي نسبت انعکاسی نسبت القایی او اتحادی وغیرہ خو هغه تفصیل د طالبانو سره تعلق لري نو درته نه وي دا درې زورونه نبی علیہ السلام ورکوته اقرا ګوره رونو لومبې قرآن شریف دا 15 آیتونه دي در حقیقت لږ به یو فوټې دلته سوچ کو 15 آیتونه دي 4 علمونه دي ګورئ لومبې 4 علمونو ته اشاره کیږي ظاهر کې خو مونږ ته 15 آیتونه ښکاري یو زمونږ پښتانه چې ورته ناظره وایي نبی علیہ السلام ته وی اقرأ ما سره لولا نبی علیہ السلام ورسره لولي مونږ دا ماشومانو ته چې سبق خایو نو مونږ ورته څه وایو ناظره ورته وایو چې دا پښتانه ورته خوینده وایي او دا ښځې مو ته پخوینده وایي په خوینده وایه په ناظره وایه دا ناظره شوه د قرآن لوستل دا یوه شو دویم وی ما سره وایه ما درته ویلو چې راجح روایت دا دی ما سره وایه چې زه ویم نو حفظ په یادو ورته یادی کاغذ یې ورنکړه چې دا ځان سره کور ته یو سو د دې نه وایه حفظ ته ثابت شو او نبی علیہ السلام ته به همدقسې قرآن شریف چې څنګه جبریل علیہ السلام تلاوت کو نو یادېده به ورته دریم عقایدو ته اشارت شو اقرأ لولا بسم ربک الذي خلق ګوره لومبې آیت الذي خلق دا هغه ذات نوم واخله چې هغه د دې ټولو کائناتو خالق دی دا د عقیدې لومبې باب شو چې کوم ذات دا ټول کائنات پیدا کولی شي په تا کې د لوستو طاقت هم پیدا کولی شي چې کوم ذات د نیست نه هسته کائنات وجود ته راوستی شي نو تا کې بغیر د مدرسې او د سکول او د کالج د سبق ویلو نه مضبوط فصیح بلیغ او یو بهترین معلم د انسانیت د نه الله جوړولی شي او خدای پاک وکړه زم دا غار حرا ولی خدای منتخب کړه دې کې الله یو بل حکمت ته اشارت کوي چې د دین خودل نه بلډینګ غواړي نه لوی مدرسه غواړي او نه لوی دارالعلوم غواړي که لوی مدرسه لوی بلډینګ لوی دارالعلوم او لنګر او هاستل وغیرہ ارس پکې وي ډوډۍ نو ټیک ته فایده به ډېره زیاته خو که یو سړی وایي زه دین بل ته رسول غواړم او دې په یو شعر ځای کې کېناسته او د دین کار یې شروع کړ او په یو شعر جومات کې کېناسته او د دین کار یې شروع کړ نو رب العالمین به دنه مخلوق ته ډېر لوی خیر ورسوي ګوره غار حرا کې د انتخاب شو او لومبې خبره عقیده ده بنیاد د انسان د عمل عقیده ده ګوره که عقیده دې بربادی او ته ډېر منځونه هم کې او ډېر نفلونه هم کې او ډېر تهجدونه هم کې نو ګورې دا د خدای په نیز د ماشي د وزر برابر قیمت نه لري الذي خلق او مفعول به نشته را طالبان په پوهېږي
دین رستو یو مفعول غواړي الذي خلق، دا نه چې خلق السماوات اسمانونه پیدا کړل، یا خلق الارض مکه پیدا کړه، یا خلق الانسان انسان پیدا کړ. دې کې تعمیم ته اشارت ته چې د ټول مخلوق خالق څوک ته؟ رب العالمین. نو چې دومره لوی ذات ته ادا سره او داغه نوم بسم ربک د مدد د پاره د بیر استعانت ته پاره ده. د الله د نوم مدد ځان سره واخلا چې کم ذات د کائنات او خالق د تا کې د وینا طاقت او د معلمیت د انسانیت د معلم طاقت پیدا کړل شي. ربک کې دویم عقیده ته اشارت شو چې عقیده بده دی چې ګورې د ټول خالق رب څوک ته؟ الله دی. رب د مربی په معنا سره دی یو شی کمال ته تدریجا رسول، لکه نطفه ده دا غینه د مور په ګیړه کې خشتخ کول انسان جوړ کو او بیا چې بار میدان ته راغی نو هغه کم دی ته کمال ته ورسو. دې ذات ته څه ویل کېږي؟ رب وته وای. هر یو سیز د لاول پوټي وی تدریجا رو 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 په قلار کمال ته ورسي. دې زمیدار ته مجازي رب وای، لکه چې تیغ روزي نو کله سر اچي، کله خاختراشي کوي او کله دارو درمل، نو هغه بوټي کمال ته ورسیږي. دا مجازي دی، په حقیقت کې دا کارونه الله کوي دی او ظاهري سبب. نو رب سمانا تاکي تدریجا د لستلو او د بل د پویولو او د قران د تعلیم طاقت ز پیدا کوم رب نیمه. او دریمه خاصه خبره شوه بسم ربک الذی خلق الانسان من علق. دا عجیب دلیل دی. انسان د وینې د یو لوتړې نه پیدا کړ د مور په ګیډه کې. علق اصل کې د علوق نه ماخوذ دی، یو هغه شی چې هغه چسپان کېږي یو شي پورې. هر شی چې وي یو بل شي یو شي پورې چسپان شي او ولګي یو ځای کې یو ټاکې دی راواغشته او یو دیوال پورې دی ولګوله، دې ته ویل کېږي. د دقه څیز نه الله یو خشتخ کل انسان پیدا کړ. خلق الانسان یو انس او محبت والا او یو قابل شخصیت، دا دغه چیز نه خدای پیدا کړ. نو الله وی چې دا کول شم. ګوره دوی عقیده ده خالق شو مالک شو. دا ماشوم چې بیا د مور په ګیډه کې لویږي د دې لویولو پسې چې څومره طاقتونه لګېدلې دي، دا طاقتونه ټول د چا په لاس کې دي؟ دا د الله په لاس کې دي. دې ماشوم ته دغه وخت کې د نوکان جوړېږي د مور په دې ګیډه کې، د غوښه جوړېږي د مور په دې ګیډه کې، د سرمن جوړېږي د مور په دې ګیډه کې، دنه د وازګه جوړېږي، د ویخته جوړېږي په سر د مور په دې ګیډه کې، د ګرده جوړېږي، د جگر جوړېږي د مور په دې ګیډه کې، د کلمې جوړېږي د مور په ګیډه کې، د سرمن جوړېږي، دغه چربي هر څه جوړېږي. دا خو مختلف طاقتونه غواړي کنه، دا رسنه جوړېږي. دا مختلف طاقتونه چې د مور د ګیډې ته الله تعالی د مور د طرف نه په یو پایپ او په یو ذریعه باندې وردن کوي. دا او هر شی خپل دی لذي. نوکان جوړېږي دلته په دې ګوتو کې، دا نوکان چتم په سر کې جوړ نشو. دا بعضې بدبختیان وی د اتفاقیاتو سره کار کوي. هلکه اتفاقي بچیا دا خپې چې ته سر کې جوړې نه شوې، څنګه اتفاقیات دي؟ دا لاسونه چتم په دې کونډو کې جوړ نشو، دا پوز او سترګې چتم په دې سټ کې جوړې نه شوې، او دا مخصوص اندام چتم په خوله کې جوړ نشو. دا څنګه اتفاقیات دي؟ هر شی چې کم ځای له مناسب دی هغه ځای له خپل طاقت رسوي. د مور په ګیډه کې دا کارونه څوک کوي؟ دا دې ته رب وایي. رب دا معنا ده، دا مفهوم دی. نوک چې د کم شي نه جوړېږي هغه شی به حقه ځای له رسي، هلته به نوک جوړېږي. سرمن چې کم ځای کې جوړېږي هغه طاقت به حقه ځای له رسي، نه هلته به سرمن جوړېږي. غوښه چې کم ځای جوړېږي هغه طاقت به هغه ځای له رسي، هلته به غوښه جوړېږي. جګر چې کم ځای کې الله مقدر کړی دی هغه شی به هلته دی، هلته به جګر جوړېږي. دې ته رب وایي. یوازې دا نه چې پروردګار او پالون کې رب یو ډېر لوی وسیع مفهوم لري. خپې ولا جوړ کې، عقل ولا جوړ کې، دماغ او نری رګونه بیا په دې عقل په دې مازغو کې، او په هغې کې د وینې چلن نه پکې بیټري شته او نه ټرانسفارمر شته، او ستا زړه لګیا دی خپل حرکت کوي او وینه سپلای کوي او خراب او باسي او تازه وینه وجود ته رسي. او په وینو کې بیا هغه خلیې هغه څومره دي او په زرګونو هغه سپینې او سرې او قصې پسې. دا چا پیدا کړلې؟ دې ته رب وایي. رب دا ورته ښایي چې زه رب یم، نو تا کې د لوستلو او د تعلیم طاقت پیدا کولی شم. خلق الانسان من علق اقرأ وربك الاکرم الذي علم بالقلم. دوه خبرې دي. ربك الاکرم بعضې وخت کې یو سړی د یو شي تقاضا کوي چې زده کم، استاد یې شومي، استاد ورته پوره خبرې نه ښایي. یاره ولې دلته که زه دا هر څوک یم خو دې ما سره یو شان شو. الله وی ربک الاکرم. ګورې زه سخي مخه چې د کوم څیز تا ته ضرورت دی فټافټ به درته حاضرېږي. زه به درته ښیم. ربک الاکرم الذي علم بالقلم. اوس دې کې بل اشارت شو، علم بالقلم، اسباب به استعماله.
ما هم د جبريل را لېږم دی ستا یو سبب دی. قلم شو مثلا، دې زمانه کې کمپیوټر شو مثلا، بل یو شی شو د تعلیم او د تعلم په لار کې چې کوم اسباب دي، خو هغه زمانه کې کمپیوټر یاد کړی وي شاید چې خلکو چې دا لاس شي دی قلم استعمال شو. نو د علم دوه قسمه دی، یو سړی چې علم زده کوي دوه سببې دي، یو ظاهري سبب هغه ته وایي قلم شو مثلا، دې ته کسبي علم وایي، او یو وهبي علم دی. قرآن شریف کې الله تعالی فرمایي وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك كبيرا. وی اغا فضل الله علیک عظیما، وی اغا شی تا ته نو معلوم او ما ده خو یا ماشوم ته هدیناه النجدین، د خیر او د بد لار خودل، یا د غوا بچی پیدا شي د سلوخ په چیخلی او د مور غلانز هغه په خله باندې لشي، دا طریقې دا غ وهبي سيزونه دي. الله تعالی یلقا کوي په یو طریقه، دې ته وهبیات وای. او یو کسبی دی هغه کې اسباب له دخل وي، نو دواړه وته دلته خي. علم بالقلم کې کسبی د قلم ذریعہ دا واسطی په ذریعہ چې کوم علم حاصله، او ورپسې راځي علم الانسان ما لم يعلم، دا غ وهبي سيزونه شو. نو عقیدم شو پکې، او بل اخلاقیات متخی نبی علیہ السلام ته چې اقرا بسم ربک، اخلاقیات باب دادي چې ګوره د الله نوم بدن سره مرګري کې به د الله د نوم نه به یو کارم نه کې. دلته زمونږ په علاقه کې یو کس ډېر زیات مالدار شو، د ګاډو کاروبار به کو، ناګانه پرې وته ګاډی ملاړ، کورونم ختم شو او عجز فقیر شو. نو مې د یو ډرایور نه تپوسو کاله کمه دا سړی خو ډېر زیات اوچت لاړ، جیدادونه واغشتلی شو او ګاډیم شو او اعتباد او ځای په بنگلیم شو، او یکدم لاړ پرې و دار سره خلاص شو، د کرے کور ته لاړ. ماته وی دا یو سیس خراب کو، وی سواد کې مګاړې واغشته، شوروم کې نه وی ګاړې مو واغشت، وی چې وام غشته نو ما چابي را واغشته دې نیک لمه ورکړه چې والا نه کده خدای نوم والا استاټه کا. وی ما ته وی چې ها ته خدای نوم زه هغه ګاډې علم چې بي د خدای د نوم نشټاټيږي، ما په 5 روپے ورکړې بس. وی اقزت سات میں پلټکاو خوړه، ملکان کې اکسیډنټ شو چې واپس راتلو، زم زخمی شوم ام زخمی شو او ګاډي چور چور شو، ختم. اغه نه پس زوال راغی ارسه ختم شو. ځکه پیغمبر علیہ السلام فرمایي كل امر ذي بال لم يبدا فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو اقطع یا اجزم. هر کار چې هغه ستا مهتم به شان کاری ابا د خدای د نوم نه شروع کې بسم الله مو سره وي، نو دا به سر ته رسی، او که د خدای نوم دی وسره وانه غش سر ته ونه رسی. رونو د اسباب د چا په لاس کې دي؟ د الله. ته ما تا خو اسباب استعمال کړ، لیکن اسباب د چا په لاس کې دي؟ او استاد لاسونه چا طاقت کړي؟ الله. نو الله نه به مدد غواړي. بسم ربک او الاکرم لفظ چې ز سخیم تا ته علم خیم، ته بمزار کې د کرم ماده پیدا کې، او بل ته بګوري خې بهر کې دا سلور علمونو باندې مشتمل دا آیتونه نبی علیہ السلام ته ورکړي شو، او رسول الله مبارک کور ته راغی. چې څنګه راغی او په خدیجه رضی الله عنها نه نوت، نو یخنی کېده، کور ته نه نوت، وی زملونی په ما صادر واچوي، ډېر لوی زور پر راغی. قرآن حکیم کې ځان له زور دی. حضرت زید ابن ثابت رضی الله عنه فرمایي دا د وحی کاتب دی، وحی به لیکله، سوتی په اتقان کې دا حدیث نقل کړی دی. وی یو ځل وحی نازله شو د نبی علیہ السلام دارون مبارک زما دارون د پاسه پروتو، وی زما دیرون له دون زور ورکه کادت فخذی ان تردوا، چې قریبو چې زما دارون دی ټوټه کړي ډېر علامات کړي. او حدیث کې راځي چې نبی علیہ السلام په اوخه سور او پساروي ټینګې دی بنو شو، ساروي فورن بکې ناشته. او بی بی عائشہ صدیقہ فرمائی بخاری شریف کی حدیث تے وَلَقَدْ يَنزِلُ عَلَيْهِ الْوَحْيُ فِي الْيَوْمِ الشَّدِيدِ الْبَرْدِ، سخت یخنه کې چې بکله وحی نازلې دله لکه جنوري او دسمبر میاش. نو چې ما به د نبی علیہ السلام دی مخ مبارک ته وکتل، نو ان جبینه لا يتفسد عرقا، وې د تندینه به د خلو د قطار لاندې را روان. او بل حدیث کې راځي حضرت عمر فاروق او د حضرت اعلی روایت په بخاری شریف کې راځي د جعرانی په مقام دی اعلی حضرت عمر توی یاره ما تا غټیم بسنګ او خی چې په نبی رسول الله وحی راځي، وی پورېګه چې کله شروع شي درته به وایم، وی دې کې نبی رسول الله چا د مسلې ته پوسو کو وحی را شروع شو. وی حضرت عمر ما ته راشه اعلی ورته ګوره، وی چې نبی رسول الله نه وحی آثار لاړو ما وته قتل، وی سترګې ته کې سره سره وی او رګونه د مخې پړسېدلی او یې غټې غټې ساګانې غشتلې. نو دا ان سنلقي عليك قولا
ثقیلا. د ثقیل یو خوا بله معنا د مشوره، یو دا چې نبی علیہ السلام له ډېر لوی زور ورته، نو دا لومبې وحی وه، نو ډېر لوی زور او هیبت په نبی علیہ السلام راغی او کور ته راغی او بیا بی بی خدیجه رضی الله عنها ته په ما صادر واچوه. بهر کې فرونو دینه باقی چې څه واقعات حالات دي اب ان شاء الله آینده جمعه کې درته بیان کوم. خو زه درته دا وایم چې د سیرت د نبی علیہ السلام د اورېدو په مقاصدو ځان پوه کړئ. یو مقصد دا دی چې موږ د خپل پیغمبر د حالاتو نه ځان خبر کړو. موږ د دنیا د دې لیډرانو د حالاتو نه څونه خبرېږو، او دا قائد اعظم په دې تاریخ پیدا دی او په دې وفات دی، او پاکستان جوړېدو سره مثلا تعلق دی، او اقبال لام اقبال او فلان کې او فلان کې او فلان کې. نو زموږ د دین لوی رهنما محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی. په کار چې موږ د هغې د حالاتو نه ځان خبر کړو. زموږ د ایمان او د اعمال دی د هغوی د برکت نه دی. او دا یاد ساتئ چې د چا عظمت پړه کې کینی کنه، نو هغه سره فطري نفسیاتي اثردار چې هغه سره مینه محبت پیدا کیږي، نو مینه محبت به پیدا شي. او د مینه محبت مقصد اتباع د نبی علیہ السلام د ګورې غټ مقصد دا دی چې جمدې قوم هغه دی چې د خپل مشر تاریخ یې نه کی، یاد وساتي. او چې کوم قوم د خپل مشر زور تاریخ یې کا، دا مړ قوم دی مړ. انګریز زمونږ په دې وطن کې په نظام تعلیم کې داسې خباستونه را دننه کړي دي چې زمونږ په نظام تعلیم کې کمه حصه چې پیغمبر مبارک له پکار ده او د هغه صحابه له پکار ده او شریعت له پکار ده، د هغې حصې نه زمونږ نظام تعلیم محروم پرېښی دی. زمونږ بچي به ښه لوی تعلیم به وکړي او ښه علم به حاصل کړي، خو چې کوم اسلامي تربیت دی د هغې نه به خلاص پاتې وي. زموږ حضرت شیخ صاحب رحمت الله علیه، مولانا حسن جان صاحب رحمت الله علیه، دا هغه خبره مې درته نه وکړې. وی مدینه منوره کې ناست وم، یو وکیل دی د دې هزارې مانسیرې، وی ما ته وی څه کې برخورداره، مې چې دې جامع کې سبق ویل، وی ما ته وی خلک اسمان ته وختل، سپومې ته وختل او ته زړو پسې ګرځې. وی ما ورته چې کاکاجي هغه سپومې مې تا ته پرېښې ده، هغې ته ته خېجه او زه به د خپل پیغمبر زاړه یادوم. وی بیا ما ته وی چې برخورداره دا نبی علیہ السلام د اکبر بچا زمانه کې تیر شوی دی. مې چې تا ته دا پته نه لګي، یاره ما خو پلان کې سکول کې او پلان کې سکول کې سبق ویلی دی. هغه سکولونه هم هغه سکولونه چې د دې ګندو خلکو سره تعلق دی، میشن او دا فلان کې فلان کې، د خپل پیغمبر د تاریخ نه دی خبر. او دا هغه الفاظ دو ما ته اوس هم یاد دي. وی په لاهور کې یو پرچا د جرنالیزم کې دا سوال راغلی و چې په نبی علیہ السلام نوټ ولیکئ. نو هغه سوال داسې و چې د خنداو نو بیا هغه شی بار اخباراتو ته راوتی و او په اداریې لیکلی شوی وي. نو چا لیکلي و په مکه مکرمه کې یو مالدار کور کې پیدا دی، چا لیکلي و چې د میټرکه پورې تعلیم په مکه کې حاصل کړ او اعلی تعلیم له آکسفورډ یونیورسټۍ ته تللی، او چا پکې په کشمیر کې پیدا شوی. دا د خپل پیغمبر مبارک د تاریخ نه خبر. څومره لوی احسانات دي. محسن انسانیت، محسن انسانیت. بلکې زه یو جمعه برته په دې بیان کوم چې نبی علیہ السلام یوازې د انسان د پاره نه، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، حیواناتو د پاره د رسول الله مبارک وجود رحمتو، غلامان او وینځې او څه ته ویل کې کافر او حیوانات د ټولو لپاره یو بهترین نظام موږ ته پرېښی دی، او ټول نظام کې رحم رحم رحم. نن خدا زموږ د اغیار لګیا دی او چغې وایي او په اسلام باندې د دهشتګردۍ یو غټ لیبل د پاسه لګولی دی. اسلام کې چې کوم مودت دی، اسلام کې چې محبت دی، انسان ته انسان ولې وایي؟ انس د دې خپله ماده انس دی، انس الفت ته ویلې کېږي، یو بل سره الفت بساتې. افسوس چې مونږ خلکو خپل اسلام نه دی پیژندلی. د اسلام غلط روح که مونږ ته څوک پیش کړي نو مونږ وایي دا اسلام دی، مونږ ته پته نه لګېږي. نو اسلام نه ځان خبرول پکار دي، د پیغمبر د حالاتو نه ځان خبرول پکار دي، اسلامي تعلیمات نه ځان خبرول پکار دي چې مونږ په هغې باندې عمل وکړو. رب العالمین مونږ د نبی علیہ السلام مبارک لږ مې وخت ودرو زیات واغېشته، پروردګاره د هغې په تعلیماتو زموږ عمل نصیب کړي، الله زمونږ اسلامي اخوت نصیب کړي، پروردګاره د نبی کریم صلی الله علیه وسلم راوړلی شوي دین د هغې عقاید اعمال اخلاق پروردګاره زمونږ نصیب کړي، او زمونږ په دې معاشره کې د قرآن و سنت نظام راولے، امن پکې راولے، سنت سکون پکې راولے. الله که څوک حاجتمند دي حاجتونه پوره کړي، څوک مریضان دي ته ولا شفا ورکړي، څوک مقروضین قرضدار دي قرضونه اخلاص کړي، چاته څه پریشانې ټینشنونه یې غوله په خیر او په خوشحالۍ بدل کړي. الله ته زمونږ راضي شي، زمونږ ټول اعمال د خپل رضا د حصول ذریعه وګرځي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد.